السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه مشتاق علم ستاسو ورور یو ځل بیا راغلی ما د هریچن د څارو منډۍ یعنې میلې ته راغلی ما. دلته کې خلکو څاروي راوستي د غټ اختر تیاریانې شروع دي. څاروي خلک راولي، څوک یې راولي خرڅوي او څوک یې اخلي. نو ورځو د هریچن د میلې وزټ موږ هم کوو. تاسو هم چېرته راځئ د هریچن میله در باندې وګورم. راځئ زموږ سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی؟ څاروي وال کوي که نه؟ وال خو نه کوي. وال نه کوي، بوتاړ واز کوي. موږ دغه نه کوي. څنګه چل دی؟ غوی دی که نه؟ غوی دی. د دې پیسې څونه دي خیره؟ د ده خو 15,000 دي. 15,000. او لکه مطلب خلاص بیا په څو ورکوي؟ د دقه اخري ریټ. خلاص صحیح ده. ماشاءالله ښکلی غوی دی. څه دی؟ جوړه ده که نه جي؟ جوړ دی جوړ. ها جوړ دی. او څنګه حاجي صاحب د دې پیسې څو دي خیره؟ د دې لس کم 2 لکه. لس کم 2 لکه. څنګه سخت کال څاروي ګران دي که پروس کال ګران؟ ډېر سخت کال ګران دي چې ډېر. ها ډېر ګران دي که نه؟ دا به اخري په څو باندې ورکوي ده خیره؟ دا به چې څوک راشي ریټ ووایي خو لکه ګرانه مغستي نو بس مطلب دا حسابي ګران دي. د کوم ځای نه دې راوستی؟ جمال آباد. څنګه نوم دې څه دی وروره؟ جمال. ها څه دې راوستي ده خیره؟ دا کټې د وسخې ده. کټې د وسخې ده. او څنګه په دې ورکوټي بچي باندې ولا قرباني کېږي څه؟ نه په دې باندې نه کېږي. نه کېږي پې؟ نه. نو دا دې ولې راوستي؟ یار دا خو د اختر مخه ده نو. دا خلک ساتل نه اخلي که ساتل نه. ها لکه اختر کې قربانو کې به څاروي هم ساتي. ها د دې پیسې څو دي جوړ؟ 1,40,000. 1,40,000. ها تش په 40 بیرانه کې. خیر څنګه؟ السلام علیکم. برابر خیر دی. تاسو راوستي دي؟ دا کټه هم راوسته یار. تا خوشاله کړه کټه هم پکې راوالو. کیمرامین کوشش کوه څاروي پکې مکمل نه په مدار کې دا بل ونیسه. بل نه خو څاروي هم پاتې زمالات کې لکه والا پړه دی. دې دغه نه وباسه. څنګه لګي؟ خیر دی. تاسو خیر ټیک ټاک خیر. څاروي د قربانۍ لپاره؟ قربانۍ لپاره دی. نو وړو کې نه دی؟ وړو کې دی. عمر دا کم دی. 2.5 کال عمر دی. غاښ نه دی کړی. نه پخکر پورا پخکر کا بغاخ غاښ نه دی کړی. ما یې پخکر پورا دی. دې پیسې څو دي؟ منګه 1,00,000 وایو اخیری. او 1,03,000 بیره کوي ورم نه. نو لکه اخیری په څو لکه دي شو؟ اخیری به 1,15,000 ورکو اخیری. 1,00,000. نو دا 1,15,000 ډایرک وایي کنه یا؟ نه نه ډایرک خو وایو بیا به پاتیا ورکې نه چې دغه دی. صحیح ده صحیح ده ماشاءالله. چې 1,00,000 وي نو دغه لپاره راځي کړه. صحیح ده. کولی جوړ راغی کتون کو چرته مزیداری چند میلې مکمل وزر در باندې کوم راځي. خیر ده خیر حالات خیر طبيعتونو څنګه لګي؟ خیر دی خیر. دا کوم ځای راغلی یار؟ مندانی نه. ها مندانی نه. دا څاروي تا راوستي؟ څاروي مونږ راوستي یو. کیمرامین څاروي لګوخه یا؟ ماشاءالله ماشاءالله. دا څه دي؟ میخ دي سنډاګان دي؟ دا جوټي دی او یو پکې میخه ده. ها یو میخه ده. او نور ټولې جوټي. او مطلب دا د کم ځای نه څاروي دي؟ پنجاب نه راوستي؟ کم ځای دي؟ دا مونږ ناصرپور نه راوستي. ناصرپور نه راوستي. صحیح شو. پنجاب نه راولو ګوندلو ته مستدي دي منورم راشي. څنګه؟ او دا به د اختر پورې داسې څاروي دا اختر پورې دا قصې جاری ان شاء الله. صحیح ده صحیح ده. نو دا قیمتونه راته لکه دا کتون کې وګوري دا څاروي قیمتونه خو بس مختلف دي. مونږ خو دې بعد 1,00,000 غو. ترازه دی خو ماته د دې څو پیسې دي؟ د دې 1,00,000 غو. دا جوړ ده که جوړ؟ دا جوړه ده. ها جوړه ده. اخ دوه دي کنه. دا خو راځي جی کیمرامین ته د څه ده مرګري اخو د دې څو د پیسې؟ دې 1,15,000 پیته. 1,65,000. ها 1,65,000. ها دې خو راځه کیمرامین اخو مکمل څاروي را لخوا د دې څو پیسې؟ د دې 1,00,000 به کوي. 1,00,000. ته دې خو راشه د څاروي مکمل وخایا کتون کو ګوري څاروي د هریچن د میلې ریټونه ورته ښایي او د دې دام جوړه ده که نه جي؟ لږ را دې خوا د دې څو پیسې دي؟ د دې 1,00,000. 1,20,000 که نه؟ ها ته راځئ دی ښه د دې څو پیسې دي؟ د دې هم 1,00,000 د دې هم 1,00,000 که نه؟ دا دواړه خویندې دي اندازې مطابق. بایجان د دې څو دي؟ د دې 2,00,000. 2,00,000 اخري به په څو ورکوې؟ لس کم نه ورکو. چې بیخي سوالونه ورته وکړم په څو به راکړي؟ لس کم نه ورکو. ها لس کم 2,00,000 ماشاءالله. کتونکو څاروي د هریچن میلې ته راغلي دغه رنګې د اختره پورې به دا پروګرام جاری وي. څومره علاقه ده د هریچن میلې ته راتلل غواړي یا د بار علاقو نه هم خلک راتلی شي دلته خپله خریداري کولی شي. ماشاءالله ماشاءالله غویان راغلي دي غویان راغلي. السلام علیکم.
ساروي خو وال نه کوي کنه نه نه څنګه الله خیر دی شکر خیر ده څنګه ساروي دراوسته او د خیره ها دا سو غیان دي دا سره یار موږ سه 25 دانې دي تینم ته دلته راوخلو 22 کلی کې دي ها 22 کلی او جی نو دا به د اختره پورې تاسو دلته ولاړ نه وزو بیا ان شاء الله راځو بل هفته بیا دلته کی د دې پی دانې قیمت څه دی دې 31 31 کوشش کوي ریټونه لګ مناسب ګټه چې کوم نه مناسب وساتي چې خلک راشي د بار نه خلک راشي د ریچن میله کې خریداري وکړي صحیح ده دا چلې چې غوښه نن سبا 500 روپۍ کیلو د په وزن هم دا خرسي کنه قصابي نو د منګي ډیره ده نو بس وکړو صحیح ده الله دې خیر وکړي نو ګاګ ماک په لګي یو 5 دانې خرڅ شوې دي او ماشاءالله مال خو دې سره کنه یا ډېر څه بدل کمال کتون کو ګورې تاسو لکه شاده شي کیمرامین بھائی دا تاسو ګورې دا سروي دې قیمت څو دی 31 کنه دا 1,30,000 باندې دا دانې دوی سره تقریبا ډېر شیا ولاړې د چا په کار وی راځي بس دا سروي ورته ملاويږي السلام علیکم څنګه وسو تراشه دی خیر دې خو راشه سروي چا دی یاره څنګه خیر دی الحمدلله خیر دا جوړه ورته کسي شي غوین سپندر دا غوین مال له او دا وطني سپندر دا په غاغ باندې شپږ د لنګونی نه دی کړي شنډه دا کنه د دې قیمت د دې قیمت منګه 1,20,000 و جوړه پکې کو او دغه شي دی دغه خې سپندر د وطني دغه او خپاک سپندر د قرباني د دې 1,10,000 بیا کو او دې کوم جوړه کو خیر دې خو راته شي دا ورکوټ چې کومه داسې ورکوټ 70,000 روپۍ غواړو د دې لکه غاخي نه دی کړی مالک وای چې لکه ټیمه برابر دی خو وړو کې دی کنه دغه 70,000 روپۍ بس یاره سو کوئی کیږي به سو کوئی نه کیږي به خو چې چا وس نه کیږي هغه په کینو څنګه غاګ ماک لګي او غاک خو لګي په دې باندې 1,15,000 پورې غاک سار راغلی دی او موږ ته اخیری لکه لسم ته غوښتي دي په دې میله کې خپاکه خبره السلام علیکم څنګه رخي حالات خې د بیتونه خدي څنګه چل غوادر اوسې د خیر اوس خیره نه پغلا خو د کور نه دراو نه نه ولی خپل ته ورته د ګډ ور ولاړې ته به پغلا دی رئیس دی یا پغلا نه خپل نه غسله غب لګو ارو را دې پېښې شو دی یک پینټ سبا کوم اخیری به پښو ورکه 1,10,000 او ماشاءالله کتل کو تاسو ګورئ څومره کوله غټ ساروي دنګ ساروي دا کسبان وي چې تاسو وګت ساروي لې داږي چې کم دي واخه هم ډیر وي دا ګورئ ماشاءالله کوله ساروي دي او ډیر مناسب ریټ دی السلام علیکم څنګه ورکی خیر دی څنګه خیر دی خیر دی څنګه په دې قرباني کیږي او په دې برو جما ده کې نه په دې قرباني کیږي جی نه نو دا ډیر ورکوټ نه دی ورکوټ دا خو لکه نور رسیدلې جی ها د دې شو پیسې دی 1,00,000 جی 1,00,000 روپۍ کنه اخیری چې لکه الله وچې سړی نو بسو به ورکې 15 به ولا 15 اجي صاحب ته ولې خان دی جی زه دې سارول راغله مخ دا ګران دي نو موږ چې درځان به وګورو ارزان به وګورئ نو به چرته چيله والا جی چيله هم ډیره ګران ده غسلو نه وته دا څنګه ملي ته فرست چانس را لګي کنه کم ځل راغلی مست استاد خو نرچن راغلی هاري چن نه راغلی صحیح ده کتل کو راځي نور ملي وزټم کو راځي زمونږ چا جی کتل کو دی بل سایت ترالو دا السلام علیکم څنګه جی خیر څنګه دا سودیر سره لاس کیاره دا سقي ده خیر سقي دي غواګانی دي دا سقي دي ها د دې پیسې شو دي خیر د اتیا د 15 دا وخه دا بل 15 کنه او څنګه غاګ ما راځي لګي او راځي خو بس ډیر سمېله څنګه نه اختر ته باندې دي دا کی خیر د لومبي ورځ دي کنه لومبي ورځ دي سلام علیکم څنګه جی څنګه خپل تعارف را سره وکړه زماره هم ګل نوم دی بشیر مې باندې بشیر مې باندې څنګه ساروي له کې خرڅوي ده خیر یاره مونږ خو غستو د پار راغلی شکرم میله کې وو خرڅو مونږ سره خپلم شته حاجی خو بس دی وخت کې لاړم به ورځي د میله نو خلک خو راغلی ګاګ ډیر د خوريټونو ډیر سیوای او خرڅيږي مال ننم خرڅيږي صحیح ده نو لکه خلکو ته پیغام ورکوي د میلې تراشي کنه بار نه خلک راځي ساري یاره جی دلته د سوات نم کسان راغلي دا ګرځي بټخېل نم راغلي دي چکداري نم راغلي دي او دا مونږ پیغام ورکو زمونږ د کلی میله ده او زمونږ عوامو ته فایده ده او د نورو زینو نه ان شاء الله دلته په خرټ ساروي ملاويږي او خو ساروي ملاويږي دوکا پکې نشته د کلی میله ده ګډ کپان پکې نشته نور مسلې نشته السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دی جی صاحب خیر نه ټیک ټاک څنګه روزګار خروان ده کنه شربت ماما الحمدلله گزاره کوي څنګه خلک راځي شربت اسکی کنه راځي شربت او موږ به شربت کی کنه او دا خو دا د شربت دی خیر دا د سندلو شربت دی نیمبو والا څنګه د ساندلو
سندل دې ها سندل 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 ما کوي چې سندل داسې نه شربت اوس کو سم مو سندي اوري نو دا سندل شربت دی جی او دا ګلاس په شو ورکو دا ګلاس په 60 روپے ورکو او په 60 روپے سراج بھائی څنګه یار ته خورک شوی موږ در پسې ګرځېدلو ته به سو یار د میلې حواله سره بسم الله الرحمن الرحیم میله بس ان شاء الله د سنن شروع شوله د اختر د شپې پورې وي او ان شاء الله په دې علاقه کې د دې میلې په شانته چټي چې کمه چټي ده نو هغه د دې میلې ده په ټول ډسټریکټ کې راشي زمیدار رونو خپل مالونه راولي او بیم زمیدار رونو ته خواست کوم چې راشي دلته سودا وکړي په ښه قیمت باندې خسته سودا به ته ملاويږي مطمئن اوسئ د بار نه ساروي راغلي دي او دلته به تاسو ته په ډېر ښه قیمت د نور کله په شان ملاوي ماشاءالله دا ریچن چې کومه میله ده ډېر زبردست ساروي درانه اوس خو حالات کمزوري شو دي میلې ګرمي ده کنه جی ګرمي ده ډېره زیاته نو لکه چې څونه تاسو سار کې دې میلې وزت کوئ ان شاء الله ساروي ورته ملاوي السلام علیکم وعلیکم السلام ورو څنګه چل دی مایک لاس کې ونی سمړه او کنه مایک چې نه دی باندې ډېر ټیم لګي جی دا راته وای چې له دراوسته دا مې چې له راوسته کې خیر ماشاءالله دې پیسې سودي د دې 15 سال وخه 15 سال وخت جی او څنګه غاک ما راځي ګر او غاک راځي چې دلته خرچن ته غاک راځي ډېر په شوق باندې ساروي اخلي دا ډېر روغ دی دلته کې چې کم دی د میلې چې کم ام ډي صاحب د خسته لاله دا ولال د غوي سره خبرې اترې کو السلام علیکم څنګه وعلیکم السلام ډیر باسین څنګه چل دی میله روانه ده ماشاءالله خضرز غب دی او دا خو د علاقې لپاره د خوشخبری خبره ده چې دلته کې نذیر راځي او ځان له قربانونو ساروي منګه ان شاء الله د نن اعلان کړی دی کوم کسانو چې د بار نه کم ساروي راغستې دي لکه بیپارین حضرات چې کم دي منګه وي ته پوره خواص کو چې غوي راشي دلته ځان له خپل کیمپونه ولګي دا میله به د اختر د ورځې پورې منګ جاری ساتو لکه دا 1500 دین به مکمل پیدا ام د علاقې د خلکو د ځکه چې بار والی باغې باندې به 5000 6000 روپۍ د غور کوي لکه موږ بدلته پچټای کې ان شاء الله د خلکو سره ډیر زیات رعایت کوو ولی چې ټیکسونه دی را باندې میلې را باندې کال په کال باندې ګرانی کې لکه نو ان شاء الله مهرباني داخله کې لکه اغلا دې نه کوي قرباني په آرامي کې نور بس ان شاء الله موږ خیر رعایت کوو کستل الله دار د وای چې بار میلو د سړی اکثر لال شنو دغه پیسې لب جب شي یا ورته جالي لوټونه ملاوي یا نور څه مسلې راشي دلته کې تاسو ان شاء الله دلته کې موږ داسې کسان کې نولي چې یخ کسان دي چټک کسان دي هغوی موږ لوټونه هم د خلکو چک کوو او نظر هم ساتو لکه دلته کې داسې حرکت په دې 20 کاله کې نه دی شوی الله دې بیا هم نه کوي لکه موږ خپل پوره دغه کوو چې لکه صحیح ده بار نه کم خلک راځي لکه 400 شو عمرزی شو شیرګل شو دا چې څومره علاقه ده دینه خلک راځي دغه مېلمنو ته څه پیغام ورکوي دغه مېلمنو ته موږ دغه کوو چې ان شاء الله دلته ډېر خسته ساروي راځي د بل ځای نه به تارزان ملاویږي او خبر ملاویږي او د علاقې د خلک د پروتین باندې ډېر پوهه خلک دی لکه په اصول باندې ډېر مننه دا د میلې چې کوم مشهور خسته لاله داسې نور مرګري مور سره دي ډېر نایس اخلاقي انسان دی تاسو راځي د سره ملاویږي ان شاء الله ساروي به هم د په مناسب ریټ سره خسته ساروي اخلي که څوک خرڅول غواړي نو هغه هم دلته کې راوستی شي دوی سره ملاویږي ان شاء الله په ښه ریټونو به د ساروي هم خرڅوي مونږ خو دغه ویل دي چې مطلب دا دی دلته کې خوشحالي مونږ د کلي علاقې کار دی مطلب د پیسو خاطرې نه وي د بل څه نه وي غلا غلطي پکې نه کېږي ان شاء الله بازارونو کې خو ډېر داسې کارونه چې هغه د غلا غلطۍ زمونږ یو کلیوال دلته تللی په بازار کې چیلۍ اخېسته چیلۍ پې خرڅ کړی کڅوړه یې ورته اچولې وه او د چیلۍ په ځای پې چیلۍ خرڅ کړې دا پکې لا اډوانس نو اختر چې داسې خبرې دي چې دا خو کله د علاقه د دوست رحمان ته به ګیله وکړي سال له به زه ورشم بل به ورشي ګیله به ورته وکړي که غلط لوټ راغی ګیله به ورته وکړو جی کتونکو د هریچند د میلې یو شارټ شانته کې ویزټ هم در سره شریک و چې کومه خلک راغلي ځکه لومبۍ ورځ ده د ګل ورځ ده خلک راغلي دي افتتاحي پروګرام چې کوم دی نن ربطه به انشاءالله 3 ورځې بعد په دې کې موږ ویډیو تیارو او خلکو ته به ښایو چې راشي د هریچند میله کې تاسو خپل څاروي خرڅ کړئ او دلته کې والې انشاءالله ډېر ښکلي څاروي به تاسو ته ملاویږي او په مناسب ریټونو سره به انشاءالله تاسو ته څاروي ملاویږي معیاري څاروي به وي او کوشش کوئ خپل څوک دله پیسې درکوي دغه پیسې هم چک کوئ په دغه کې چېرته دوکه ونه کوئ یا دغه باباجي چې کومه خبره وکړه په دغه څاروو سره څوک دا د کڅوړۍ کار ونه کړي نو خپل څاروي هم پوره چیک اپ سره بوځئ ښکر غاښ وغیره چې قرباني پې کېږي همدې سره ماله او زما کیمرامین له اجازت راکوي فلوي الله مسپارم د الله په امان